کړم په افغانستان کې ځینې نارینه دي یا ځینې نران دي په خپلو کورنیو کې یو ډول توندخویي کوي. هغه حوصله یې د لاسه ورکړې ده، د حوصله یې کمه شوې ده، ډېر زر توندخویي ته رسي، حتی تر دې پورې چې جګړو ته رسېدلي دي. ځینې قصې به حتما موږ او تاسو اورېدلې وي. نو دغه نقطې ته که ځیر شو، اصلا دا د بېکارۍ لامل دی. دوی ټوله ورځ په کور کې وي، نور نو څه پاتې نه وي، توندخویي ورپاتې شوي وي، که نه ذهن مشوش وي، تشویشونو پسې اخیستی وي، غونډه ورځ په تشویش کې وي چې بېکاره یم، څه وکړم څه ونه کړمه. دې تشویشونو یې ذهن خراب کړی وي. دا په اصل کې روانې شوي دي، روانې شوي په دې هدف دی چې دوی ډېر زر غوسه کېږي، ډېر زر قهر کېږي. هغه خپله قوه یې د لاسه ورکړې چې څنګه ځان کنټرول کړي. نو زه دوی ته پیشنهاد ورکوم، وړاندیز ورکوم او دا ترېنه هیله او توقع لرم چې تاسو نور په کور مه کښېنئ، پاڅېږئ، کار وکړئ، یو کار بار پیل کړئ. تاسو د صفر نه شروع وکړئ، یو کراچۍ واخلئ، د کراچۍ څخه پیل وکړئ، د لږ څخه پیل وکړئ، خو ډېر مو په نظر کې ونیسئ. زه اطمیناني یم که تاسو په لږ څه پیل وکړئ، په لږ معاش کار پیل کړئ او په یو کوچني ځای کې کار پیل کړئ. که تاسو خپل کار په صحیح توګه وکړئ، په ماهرانه توګه یې وکړئ، په مهارت یې ترسره کړئ او په ښه ډول یې ترسره کړئ، زه مطمئن یم چې تاسو به په خپل کار کې پرمختګ کوئ. تاسو په لږ وخت کې ارتقا درکوي، تاسو معاش به درته زیاتوي، تاسو هغه صلاحیت او یا هغه ځای د کار کړل به په صحیح توګه تاسو ته مشخص کیږي او په هغه کې تاسو صحیح کار کوئ او تاسو به د ذهن او د ذهني تشویشونو څخه خلاص شئ. یو مشر به ویل چې د بیکاره سړي ذهن یا فکر د شیطان ځاله ده. شیطان بېلابېل فکرونه ورته راوړي، تشویشونه ورته راوړي، د هغه ذهن مشوش کوي او په ټولنه کې داسې یو کس معرفي کوي چې توندخویه دی، قهرېدلی دی، غوسهناک انسان دی. نو زه هیله له ټولو څخه لرم تاسو یو کار بار پیل کړئ. نارینه ته دا نه ښایي چې په کور کې کښېني. نارینه باید غیرتمند وي، ووځي، کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل ځان تر آخر د مرګ د ورځې پورې کار وکړي، خپل هغه ظرفیت پورته یوسي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړه. نو زه هیله لرم له تاسو څخه چې په کور کې مه کښېنئ، یو کار بار پیل کړئ، ووځئ، په صفر نه پیل وکړئ. تاسو انشاءالله چې د تاسو ژوند به ښه شي، تاسو به خوشحاله اوسئ او ټولنې او خپلې کورنۍ ته به مو خیر ورسېږي. السلام علیکم ورحمة الله.